د کابل ولایت 14مې امنیتي حوزې منصوبین د خلکو د امنیت د نیولو په موخه خپلې هڅې جاري ساتلي. دوی شپه او ورځ په سیاره او ثابتو چک پوینټونو کې په هر ډول حالاتو کې د ولسونو خدمت ته ولاړ دي. بیا آبادیږي بیرته جانان جانان وطنه، بیا آبادیږي بیرته جانان جانان وطنه، د پرمخ تنګ بلور. خلک هم د ستونزو د کموالي خبره کوي او وایي چې اوس الحمدلله ښه امن راغلی او موږ خوښ یو. شکر الحمدلله از برکت امارات اسلامی افغانستان و ولس ما، مردم ما بسیار خوش هستند. خود آمر صاحب حوزه همراه ما بسیار با مردم، با ولس، همراه آمر صاحب استخبارات حوزه جاوید بسیار همراه ما هماهنگی داره، چون شکر الحمدلله در منطقه ما بسیار امنیت ده. بل لور ته مجاهدین چې په چک پوینټونو ولاړ دي وایي چې خلکو ته د خدمت کولو ښه اراده لري او خوښ دي چې داسې سپېڅلی جهاد او مبارزه کوي. فعلا اوس دنده کوم 14مې حوزې کې په خج د سربازو ما دا چک پوینټ د چارایي ملي بس چک پوینټ دی. موږ همیشه خدمتګار د خلکو یو، موږ نه کوو چې زموږ امنیت و هغه څو خراب کړي. موږ همیشه په خدمت کې یو. دا پولي پاچا دی، د 14مې حوزې مربوط دی، دا ساحه چک پوینټ دی. نو موږ په دې ساحه کې ولاړ دا چک پوینټ د خلکو سره ښه وضعیت هم روان دی، خلکو ته ښه ډاټا نټ هم ورکوو، ښه خوشحاله دي الحمدلله او امنیت ښه برقراره دی. نو دې خلکو ته الحمدلله په دا پیغام دی که په شپه ورځ په دې ساحه باندې تېرېږي څه مشکلات ورته نشته. الحمدلله موږ امنیت ته ولاړ یو، شپه ورځ په خدمت کې یو. د 14مې امنیتي حوزې آمر د یادې حوزې د امنیتي وضعیت په هکله داسې وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري ښه دي، وخت ښه تېرېږي. څه حال ده چک پوینټ کې څه حال ده؟ شکر الحمدلله قراره کړی ده مولوي صاحب تر اوسه پورې. د عام ولس سره برخورد څنګه ده؟ شکر الحمدلله ښه وضعیت ورسره کوو، مجاهدین ټول ورسره په ښه اخلاق باندې خبرې کوي او مشکل نشته ده الحمدلله تر اوسه پورې. ولس ښه درنه خوشحاله ده؟ ولس ښه خوشحاله ده الحمدلله، خدمت یې کېږي، ګشتونه هم کېږي په دې ساحه باندې. ولس ته ډېره توجه ده زموږ. مسؤلین کله کله در باندې راګرځي؟ مسؤلین الحمدلله راځي. اول مولوي صاحب تاسو هم راځي که مونږ چکر وکړئ، ټولی مشر مجاهدین راځي، ټولی مشر راځي که مونږ چکر وکړئ، ټول مجاهدین په مونږ باندې پوښتنه کوي. الله هم روغ جوړ ساته، الله هم کامیاب که بیدار کړي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. قراري ده ملګري ښه دي، وخت ښه تېرېږي. خیرمل دی، څه حال ده؟ شکر د الحمدلله وضعیت ښه برابر ده؟ د عام ولس سره څه حال ده؟ شکر د ولس مونږ سره راضي ده الحمدلله. الله پاک ټول امنیت برقرار ده. ولس شپه ورځ په خدمت کې وروره، شپه یې په ورځ یې وروره، د ولس په خدمت کې وروره. چک پوینټ کې د عام ولس سره برخورد څنګه ده؟ الحمدلله عام خلک مونږ نه راضي ده. ولس 2 بجې شپې مونږ ته زنګ ویلی و، په خدمت کې رسېدلی یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مه شې وروره، څه حال ده؟ صحت دې ښه ده؟ وخت ښه تېرېږي. څه حال ده وروره؟ چک پوینټونو کې مجاهدین تاسو سره برخورد یې څنګه ده؟ مشکلات تنګول منګول خو نه کوي؟ خیر خیرت ده؟ الله هم کامیاب کړه. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مه شې وروره، کوي صحت دې ښه ده؟ وخت ښه تېرېږي. ملګري ښه دي، څه حال ده په چک پوینټونو کې مجاهدین در سره ښه برخورد کوي؟ تنګول خو نه کوي؟ تاسو ته خوشحاله یاستئ؟ الله هم روغ جوړ ساته. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څه حال ده؟ وخت ښه تېرېږي. ملګري ښه دي، وخت ښه تېرېږي. په خیر عمل دی، الله هم کامیاب کا. دلته د دې چک پوینټونو ملګري دي، مجاهدین دي، ستاسو سره څه سلوک دي؟ ښه اخلاقو باندې خبره کوي، ظلم زیاتی خو نه کوي؟ نه نه ماشاءالله ډېر ښه ده. حالانکې د مجاهدینان دي دلته راځي، ډوډۍ وړي، موږ سره ښه مراوه کوي. ښه پازابۍ خو نه؟ نه 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 زورۍ خو نه؟ خوشحال یم مجاهدین. ښه ډېره ښه ده، الله هم روغ جوړ سي. ټول وړاندې دلته راځي، ډوډۍ وړي، ښه اخلاق ښه چلند سره کوي. ماشاءالله ډېر ښه ده. صحیح شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مه شې وروره، څه حال ده؟ صحت دې ښه ده؟ وخت ښه تېرېږي. خیر عمل دی، الله دې روغ جوړ ساته، الله دې کامیاب کړه. دلته د 14مې حوزې چک پوینټ ده، مجاهدین دي، تاسو سره برخورد څنګه ده؟ الحمدلله موږ ورسره خوشحاله یو. غلط برخورد یې سره نه ده کړی. مشکل پیدا شي موږ خپله اطلاع ورکوو. ستاسو مشکل ته رسیدګي کوي؟ الحمدلله. ستاسو اواز اوري؟ الحمدلله.
یو دې ورځ یارو الله هم روغ جوړ ساته، الله هم کامیاب کړي. کوم مشکل ورسره نه لرو صح او چې مشکل پیدا شي نو خپله مراجعه ورته کوو ښه مشکل حل کوو. صحیح شو، الله هم روغ جوړ ساته، الله هم کامیاب کړي. موږ ته چې هر خدمت یې ډاډه بغه کوي، الله هم دنیا او آخرت ښایسته کړي. خدمت دغه داسې غرمه ده مړی موږ سره وکړو الله هم او جنتي موږ ته ښه ده. کړي، الله هم خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا چې په 14مه حوزه کې به په تیر نظام کې د مازدیګر مانځه نه بعد په دغه ساحه کې چا حرکت نسو کولی. که څوک تله د غلو د لاسه به ځورېدل او لوټ کېدل به. لله الحمد اوس شپه ورځ زموږ ولس د امن په فضا کې اوسیږي او خپلو کارو ته رسیدګي کوي او زموږ نم الحمدلله ولس ډېر خوشحاله ده او امن 100% کې برابر ده. د جنایي جرمونو کچه بیخي ډېره ټیټه سوې ده، مشکلات نسته، جنایي جرمونه نسته، ډېر کم سوي. خوشحاله یو ترې راضي یو چې د نامنۍ احساس نه کوو. پولیسو نه موږ په چک پوینټونو کې غواړو او زموږ مشران زه خپله زموږ دعوت ارشاد مسؤل نصیحت ورته کوي، دا ترې نه غواړو چې د خلکو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد وکړي، په ښو اخلاقو باندې سوال او جواب سره وکړي او د ولس مشکلات ته رسیدګي وکړي.